مو وخت بخیر قدرمنو لیدونکو. یو پوښتنه ده، یو سوال دی چې زیاتره پوښتنه کوي چې د منظور پښتون ولې په افغانستان کې ډېر ملاتړي دي او یا په نړیواله کچه باندې ولې د پلوي کېږي. دا یو ډېره واضح او ښکاره خبره ده. لوی افغانستان پر منځ باندې یا پر سینې باندې یو د ډیورنډ کرښه مسله ده چې د دې خوا د پولې دې خواته ټول افغان ولس دی چې هغه هیڅکله څوک نسي بیرولی، که بریټانیا کبیر یا هغه شرمناکه ماده د دې باعث شو چې دا یو عظیم قوم سره پر ملا باندې په لر او بر باندې سره وویشي. تاریخ د دې ګواه دی او دا خو هیڅکله کېدلی نسي چې دا سره لرې سي. زموږ د دوه اړخه څخه دوستیانې دي، دا خوا واخوا د ګډو جرګو کور دی او دا به همیشه وي. خو پرته له دې مسایلو خان عبدالغفار خان یا پاچا خان هغه عدم تشدد و چې د عدم تشدد تګلاره ټول هغه خلک چې د جنګ څخه ستړي دي غواړي چې په امن او یو امن ماحول کې په سوله ییز ډول باندې ژوند ترسره کړي او د هغو اولادونه د زده کړو برخمن وي. نو په همدې تړاو باندې د خان عبدالغفار خان تګلاره چې هغه عدم تشدد سوله ییز حرکت دی، د تشدد څخه دوی کار نه اخلي. نو د ده دا تګلاره چې د هیڅ ګوند د کړنو خلاف نه ده، بلکې یوه مشترکه نقطه چې د سیاسي ګوندونو، د سیاسي احزابو، مدني ټولنو او یا نورو داسې حرکتونو ګډه نقطه د هغه دا ده چې عدم تشدد دی، دوی د تشدد څخه کار نه اخلي. بله غټه خبره دا ده چې د دوی هغه انګیزه او د دوی تفکر چې دی د لوی افغانستان تفکر دی. نو په همدې تړاو باندې پرته له دې چې د پولې دې خوا یا هاخوا د قدرتونو هغه یا نظامونو هغه پالیسیانې په پام کې ونیول سي، دا ګډه جغرافیه ده، دا ګډ کور دی. نو دغه یو ښېګڼه ده چې هر چیرې چې ظلم کېږي، که هغه په غزې کې کېږي، که په هغه فلسطین کې کېږي، که هغه په وزیرستان یا خیبر پښتونخوا کې کېږي او یا په افغانستان کې، په دې باندې مسلمانان په ټوله کې ځورول کېږي. بیا دا خو کورنۍ مسله ده، دا خو کورنۍ وظیفه ده. نو ځکه خو منظور پښتون چې دی په افغانستان کې د هر افغان په زړه کې چې هغه د جنګ ملاتړی نه وي، که هغه په نړیواله کچه باندې پرته له افغانانو، پرته له پښتنو، که څوک د عدم تشدد د تګلارې اوکړه ولري، موافقه ولري، نو هغه د منظور پښتین او دغه د پلویانو سره مل فکر لري، ملاتړ فکر لري. نو په همدې اساس باندې په افغانستان کې د هر افغان په زړه کې چې منظور پښتون ځای لري او یا د دغه سمبول کوله چې پر سر کوي او یا د هر حرکت ته لبیک وایي. یو علت یې دغه دی چې زموږ ډېر مسایل داسې دي چې هغه مو سره ګډ دي. خو خیر دلته یو شمېر داسې کړۍ هم شته چې نه غواړي چې د پولې دا غاړه او هغه غاړه سره یو ځای شي، نه غواړي چې دغه کرښه چې اوس د دې قومونو ترمنځ رامنځته شوې چې پرته له پاسپورټه تلل راتلل ستونزمنه شوي، نه غواړي چې دا بیرته سره مسل شي. ځکه چې که چیرې دا قومونه سره یو ځای کېږي، د دوی خو اصل هغه عنعنه جرګه ده، دا که د کمبلې پر یو سر باندې دغه یا د توپک شپېلۍ ګرمې او په خپل منځ کې سره دښمني ولري یا په خپل منځ کې اختلافات ولري، ولې تاریخ څوک نسي پټولی یا دا جغرافیه څوک نسي بدلولی، دا عنعنات څوک نسي بدلولی، دا پښتونولي څوک نسي بدلولی. نو دا دی چې دا خوا واخوا به احساس یې وي. یو مشر یې وخت راته یو خبره وکړه، وایي دا ځینې کورني اختلافات داسې دي تر یو مودې پورې به زړونه سره خفه وي، ولې دا بیرته سره جوړه. د دې مثال یې ډېر ښایسته مثال دا راکوي، وایي
یو ډانګ یې باندې ته وغواړه چې اوبه سره بېلې کړه. هر څومره چې ډانګ یې وي اوبه پاشل کېږي، ولې بیرته سره یو ځای کېږي. نو د دې جغرافیې ها غاړه او دا غاړه هېڅکله سره بېلېدلی نه سي. هېڅکله مو احساس سره لرې کېدلی نه سي. هېڅکله سره احساس پردی نه دی. نو یو علت دا دی چې پرته له دې چې د نظام پالیسي څه شي ده، هغه مشترک نقاط چې زموږ د منظور پښتون او زموږ د اخوا د دېخوا پښتنو او افغان قومانو سره متصله دي، سره یو ځای دي، هغه باعث د دې کېږي چې که پېړۍ پېړۍ هم تېر سي، دا احساس به ژوندی وي، دا جرګې به مخ ته ځي او ډېر غټ مسایل به په جرګو باندې حل وي. نو ځکه خو د منظور پښتین د هر حرکت پلوي کوو، ځکه خو ځان د منظور د پښتین د لښکر یو غړی حسابو د یو افغان په صفت باندې. تلپاته تګلاره د عدم تشدد هم پخوا ملاتړ کړی او اوس یې ملاتړ